الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن العهد كان مسؤولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلام مونتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق خودلی دي داغه جون دی مونږ ته خودلی دي او حکم مونږ ته دا کوي چې تاسو د خپل پیغمبر جون ته وګوره او هغه سي جون تیر کی صحابه کرام زمونږ د پاره یو نمونه ده هغوی د پیغمبر علیه السلام جون ته وکتل او اقص جون دی تیر وروستو چې څومره خلک را روان دي هغوی ته د الله دقه حکم دی چې دغه پیغمبر مې درلیږلی دی د ده جون ته ګوره د ده د جون هر طرف تاسو وګورئ او هغې باندې عمل وکړئ او که دغسې ژوندم تیر کړه لکه څنګه چې دی پیغمبر تیر کړی دی لکه څنګه چې پیغمبر کامیاب دی د هغه ملګري کامیاب دي یا د هغه تابعداري کوونکي هغه کامیاب دي تاسو به هم کامیاب شي او که دغسې ژوندم تیر نه کړه نو ګورې کامیابي بیا نشته اوس هغسې ژوند یقیني ډېر ګران دی ځکه مونږ 1400 کاله وروستو را روان یو داغه نه لږه زمانه پس چې د خلفای راشدینو دور تیر شو د پیغمبر علیه السلام طریقې کمې شو هغسې ژوند بیا خلکو نشو تیرول خو مسلمان دپاره الله ډېره اسانتیا پیدا کړې ده الله قرآن کی مسلمانانو ته وی لا اکراه فی الدین تاسو ته په دین کې اکراه نشته زور نشته په تاسو باندې څومره چې ستاسو طاقت یې هغه مره وکړي اوس چې ما کې د یو من بوج وړلو طاقت شته نو 2 منه خو زه نشم وړی حقه یو من به وړم نو الله زما مؤاخذه په دې باندې نه کوي ما په دې نه رانیسي چې ته 2 منه ولې نه وړې بس زه د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه ډېر لرې یم کمزور یم خواهشات ډیر شوي دي فتنې ډیرې شوي دي
ژوند هغسې نشم تیرولی، خو دا ده چې کوشش به کوم، مطالعه به کوم، ځان به خبروم چې زما د پیغمبر څنګه ژوند او هغسې ژوند زه تیر کړم. څه ناڅه هغه په نقش قدم باندې لاړ شم. د هغه صحابه وو، هغوی ژوند ته وګورم، یاره هغسې ژوند څه ناڅه تیر کړم، هغه خپل کوشش وکړم.